قرآن کریم کی یو سورت تے هغې ته سورت النجم ویلی کیږي. د سورت النجم کې 3 آیتونه دي. زه غواړم چې تاسو په هغې کې سوچ وکئ او انشاءالله فایده به درکړي دا سوچ او دا فکر. هغه یو آیت کې الله رب العزت وایي وأنه هو أضحك وأبكى، او یقینا الله غزات ته چې هغه خندول کوي هغه جړول کوي، یعنی د خندا او د جړا اسباب هغه پیدا کوي. نو زه دا وایم هر رور او خور ته هغه چې په هغه باندې غمونه راغلي دي، په هغه مصیبتونه راغلي دي، د شونډو نه یې خندا تلې ده، په مخ یې د غم آثار ښکاري یا اثرات ښکاري، کم رب چې په تا باندې دا غم او د مصیبت راوستی دی که نه، هغه په دې قادر دی چې ستا په دې شونډو باندې خندا راولي او ستا په دې مخ باندې خوشحالي راولي. امیدونه ترې ښه ساته. بل آیت دا دی وانه هو امات و احیا، الله هغه ذات دی چې هغه مړه کول کوي، هغه ژوندي کول کوي. که چېرته دا زړه دې مړ شوی که نه او د الله د دین نه لرې شوی او قرآن او حدیث او وعظ او نصیحت او د دین دا بیان په تا اثر نه کوي او توجه دې د الله عباداتو ته نشتی، نو بیا ستا زړه مړ شوی دی. دا زړه ژوندی کول دا هم د دغه الله کار دی. کوم رب چې د مخلوق مړ کوي او ژوندی کوي یا ژوندی کوي او مړ کوي، هغه رب دغه مړه زړونه دا هم را ژوندي کوي. رابطه ورسره مضبوطه که، واپس شه ورته، تعلق ورسره جوړ که، فریاد ورته وکړه، وجاړه ورته چې دا مړ زړه دله را ژوندی کړي. هماغه آیتونو کې مخکې یو آیت دا دی وانه هو اغنا و اقنا، او الله قضات دی چې هغه مالداره کول کوي او هغه ذات دی چې هغه یو انسان لره غریب کی. غریبی مالداری در الله په لاس کې ده. نو که غریبی فقیری مالی حالات دی کمزوری دي، دا هغه رب سره رابطه مضبوطه که د کم رب په لاس کې چې د رزق پراخه کول دي، د کم رب په لاس کې چې خزانې د ځمکې او د اسمانونو دي. امید ده انشاءالله چې تاسو به زما په دې مقصد چې کم زه کومه خبره تاسو ته کول غواړم په هغې به پوه شوي یې. الله رب العزت دې موږ د هر مصیبت او غم نه وساتي.